رابشی مرگئی پو اجل یو ظلی بمرما خاوری اما خاوری بشم خاور لا بزماوی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محمد عیسی وفا د ډیورن له کرښې څخه سلامونه رالیږلي او د سلام نه وروسته لیکلي چې زه درې پوښتنې لرم او دویمه پوښتنه مې دا ده په کاروبار کې دروغ ویل څومره ګناه لري. د دویمې پوښتنې په ځواب کې دې باید ووایم د مسلم حدیث دی. راوی د حدیث سیدنا ابي ذر رضی الله تعالی عنه دی. هغه فرمایي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرار. قال أبو ذر خابوا وخسروا من هم يا رسول الله؟ قال المصبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. حضرت ابي ذر رضی الله تعالی عنه فرمای چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي 3 کسان دي چې الله تعالی به د قیامت په ورځ دوی سره خبرې نه کوي. همدارنګه الله رب العزت به دوی ته د رحمت په نظر سره نه ګوري. همدارنګه الله رب العزت به دوی نه پاکوي، یعنی د دوی ګناهونه به الله نه پاکوي او د دوی لپاره به دردناک عذاب وي. ابو ذر فرمایي بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبره 3 ځلې وکړه. ابو ذر رضی الله تعالی عنه ورته فرمایل چې هلاک او برباد شو دا به څوک وي یا رسول الله چې نه الله ورسره خبرې کوي او نه الله رب العزت ورته د رحمت په نظر سره ګوري او نه الله رب العزت دوی د ګناهونو پاکوي او د دوی لپاره دردناک عذاب دی. دا څوک دی؟ دوی خو هلاک او برباد شو. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل په دیو کې لومړنی کس مسبل دی. مسبل هغه چاته ویل کیږي چې خپل لباس که هغه لونګ وي او که پرتوګ وي ځان پسې د تکبر په وجه راښکاږي. او په ځینې روایتونو کې راځي د مسلم چې المسبل اظاره او ثوبه اسفل من الكعبين للخيلاء. مسبل هغه چاته ویل کیږي چې خپله جامه یا خپل پرتوک د خپلو بجلکو نه او د خپلو ګیټو نه د تکبر په وجه لاندې راښکاږي، خصوصا د مانځه په وخت کې. او دویم کس په دیو کې هغه څوک دی چې چا سره یې څه احسان کړی او بله ورځ دا خپل احسان ورته یادوي تر څو په هغه باندې منت وکړي. ما تا سره دا وکړه، تا سره مې دا وکړه او تا سره مې دا وکړه. غواړي چې په مجلس کې سپک هم کړي، هدف یې د الله رضا نه وي. او دریم کس په دیو کې هغه څوک دی چې د خپل مال د دروغو په قسم سره خرڅوي. یو مال د دکان ته راوړی دی په 10 روپیو باندې، خو چې کله دې ته ګراک او مشتری راشي نو دا ورته قسم کوي چې ما په 1400 او په 1500 روپۍ باندې اخیستی تر څو یې په هغه باندې په 20 یا په 25 روپۍ باندې خرڅ کړي. یا داسې چې یو مال دی ردي بدل دی دیسي دی، خو چې کله دې ته ګراک او مشتری راځي دا ورته قسم خوري چې دا اصلي دی تر څو په هغه باندې د اصلي په نامه باندې خرڅ کړي او پیسې لاسته راوړي. یا ډیسي مال باندې د اصلي ټاپه او لیبل لګولی وي. په دغه ټولو حالاتو کې چې دا سړی کمې پیسې لاسته راوړي دا پیسې دته حرامې دي، حلالې نه دي. او د دې ترڅنګ دا هغه څوک دی چې الله رب العزت
د آخرت په ورځ د سره خبرې نه کوي، ده ته د رحمت په نظر سره نه ګوري او د ده ګناهونه الله نه پاکوي او د ده لپاره په دردناک عذاب وي.